ایا ته پوهېږې چې د انسان د ژوند تر ټولو ستر حقیقت څه دی؟ الله تعالی په دې آیات کې موږ ته څرګندوي چې ستاسې معبود یوازې یو دی. راځئ د دې ستر پیغام معنا په ګډه واورو او ویډیو تر پایه وګورو. سورة البقره 163 نمبر آیات: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. او ستاسو معبود یو معبود دی، له هغه پرته بل هیڅ د عبادت وړ نشته. هغه ډېر مهربان بې حده رحم کوونکی دی. د دې آیات ځانګړي او معتبر سبب نزول په مشهورو تفسیري روایتونو کې په مشخص ډول نه دی ثابت شوی. آیات د توحید، یکتاپالنې او د الله تعالی د رحمت ستر حقیقت بیانوي او د هغو خلکو عقیدې ردوي چې له الله سره یې نور معبودان شریکول. الله تعالی فرمایي: وإلهکم إله واحد، یعنی ستاسو د عبادت حقیقي مستحق یوازې یو الله دی. لا اله الا هو، د توحید بنسټ دی. هیڅوک د عبادت، دعا، استعانت او بندګۍ په هغه معنا مستحق نه دی چې یوازې الله تعالی یې مستحق دی. بیا الله تعالی خپل دوه ستر نومونه یادوي: الرحمن الرحیم، یعنی هغه ذات چې رحمت یې ډېر پراخ دی او پر خپلو بندګانو ځانګړی رحم کوي. نو آیات موږ ته یوازې د الله د یووالي درس نه راکوي، بلکې د امید هم راکوي چې زموږ رب مهربان او رحم کوونکی دی. د انسان زړه د توحید په عقیده ټینګوي، له شرک او د الله تعالی له شریک نیولو څخه ساتنه کوي. انسان ته یادونه کوي چې اصلي تکیه باید پر الله وي. د الله تعالی د رحمت په اړه امید پیدا کوي. د لا اله الا الله اهمیت راښیي. انسان هڅوي چې عبادت یوازې د الله لپاره وکړي. ګرانه وروره، په دې دنیا کې ډېر خلک ستا مخې ته راشي، ځینې به دې ستاینه کوي، ځینې به دې پرېږدي، ځینې به دې مرسته وکړي او ځینې به دې یوازې په سخت وخت کې پرېږدي. خو یو ذات شته چې هیڅکله له تا نه لرې کېږي، هغه الله دی. کله چې ټولې دروازې در باندې بندې شي، د الله دروازه همیشه خلاصه ده. کله چې خلک ستا له حاله خبر نه وي، الله ستا د زړه له پټو خبرو هم خبر دی. کله چې ته په خپلو ستونزو کې حیران یې، الله ستا لپاره له داسې ځایه د حل لاره پیدا کولی شي چې ته یې تصور هم نه کوې. نو خپل زړه له خلکو سره مه تړئ، د الله سره یې وتړئ. لا اله الا هو، یوازې یوه جمله مه ګڼئ. دا د ژوند لاره وګرځوئ، لمونځ په اخلاص وکړئ، دعا په یقین وکړئ، له ګناه څخه ځان وساتئ او د الله له رحمته هیڅکله مه ناهیلي کېږئ. موږ باید د دې آیات په اړه لږ فکر وکړو. زموږ ژوند، زموږ رزق، زموږ صحت، زموږ کورنۍ، زموږ اولادونه، زموږ خوشحالي او حتی زموږ هره ساعه د الله تعالی په اختیار کې ده. انسان کله کله داسې فکر کوي چې د ده ستونزې به فلانی انسان حل کړي، یا به پیسې، مقام او دنیوي اسباب ورته نجات ورکړي. خو دا آیات موږ ته یادونه کوي چې اصلي واک یوازې د الله دی. کله چې ستونزه در باندې راشي، لومړی خپل رب ته مخ واړوه. کله چې زړه دې مات شي، الله تعالی ته دعا وکړه. کله چې څوک دې ونه مني، الله ته وګوره. کله چې خلک دې پرېږدي، پوه شه چې الله تعالی تا نه پرېږدي. الله تعالی په همدې آیات کې خپل دوه نومونه هم یاد کړي: الرحمن الرحیم، ډېر مهربان او ډېر رحم کوونکی ذات دی. دا د مؤمن لپاره د امید تر ټولو ستر پیغام دی. که تا په ژوند کې ډېرې تېروتنې هم کړې وي، د الله له رحمت مه ناهیلې کېږه. که ګناه دې کړی وي، توبه وباسه. که له الله څخه لرې شوی یې، بېرته ور وګرځه. د الله دروازه د توبې لپاره خلاصه ده. ګرانه وروره، کیدای شي ته داسې ستونزه ولرې چې هېڅ چاته یې نشي ویلی. کیدای شي د شپې په یوازیتوب کې دې سترګې له اوښکو ډکې شي. کیدای شي خلک ستا ظاهري حالت وویني، خو ستا د زړه درد ونه ویني. خو الله ستا د زړه له هر رازه خبر دی. نو خپل درد د هغه ذات په وړاندې کېږده چې ستا درد له تا څخه ښه پېژني. دعا وکړه، خو یوازې هغه وخت دعا مه کوه چې ستونزه در باندې راشي. په خوشحالۍ کې هم الله یادوه، په غم کې هم الله یادوه، او په صحت کې هم الله یادوه، او په ناروغۍ کې هم الله یادوه. لا اله الا هو، دا یوازې د ژبې خبره نه ده، دا باید زموږ د زړه عقیده وي او زموږ د ژوند لاره وي. که رزق وغواړې، له الله څخه یې وغواړه. که هدایت غواړې، له الله څخه یې وغواړه. که د زړه سکون غواړې، له الله سره اړیکه ټینګه کړه. که د دنیا او آخرت کامیابي غواړې، د الله اطاعت وکړه. او یو مهم شی مه هېروه، د الله د رحمت امید باید انسان د ګناه کولو جرأت ته ونه هڅوي، بلکې د الله رحمت باید موږ ته دا جرأت راکړي چې له ګناه څخه توبه وباسو او بېرته خپل رب ته ور وګرځو. نو نن له خپل ځان سره یوه ژمنه وکړه چې زه به خپل رب نه هېروم، لمونځ به په اخلاص کوم، دعا به په یقین کوم، د قرآن تلاوت به کوم، له حرامو څخه به ځان ساتم، او که تېروتنه رانه وشوه ژر به توبه وباسم. ګرانه مسلمانانو، د دنیا هر څه به یوه ورځ له موږ څخه پاتې شي. مال، کور، موټر، مقام او شهرت به پاتې شي، خو زموږ ایمان، زموږ عمل او زموږ د الله سره اړیکه به زموږ لپاره تر ټولو مهمه وي.
نو مخکې له دې چې د دنیا په مینه کې خپل رب هیر کړو دا آیات په زړه کې ټینګ کړئ لا اله الا هو الرحمن الرحیم